سلامونه جوړ په خیر هیله ده څه خوي په خیر وي په یو بل بحث کې تاسو ټول ته خراغلاست وایم نن په یو ډېر سخت موضوع بحث لرم سخت په دې ده چې قناعت ورکول مسأله ده او بیا افغانانو ته بیا اوسنی ځوانانو ته سه هغه د انتقادي تفکر هم ورستر بلې زمون په ټولنه کې لوړیږي بحثونه پراخیږي کدینی بحثونه دي ټولنیز بحثونه دي او سیاسي خورزه هغه ته خو هیڅوک په برخو کې چاته قناعت نشي ورکوله اما زه ځینې هغه مسایل غواړم اشاره ورته وکم چې مونږ په روزمره ژوند کې غواړو خپل خبرې نور ته انتقال کړو یو چا سره بحث ولرو یو چا سره خبرې ولرو او خپل نظرونه ور سره تبادله کړو دا نظرونه هم تبادله کول ستونزمن دي ځکه لوري قناعت ته نه رسیږي ما غوښتل چې په همدې اړه نن خبرې وکم یو څه تحقیق مې چې کړی په همدې مسایلو کې ځینې هغه نورمونه مې راخیستي چې نورو ته په قناعت ورکولو کې مؤثر تمام سوي دي ما یوه شپه یو چېرته بحث درلود تر سهاره مې ونه سو کولی چې مقابل کسان په خپلو هغو څه غوښتل مې دوی ته یې ورکړم قانع کړم له همدې امله دا موضوع او دا ستونزه ما سره پیدا وه تر څو ما ویل زه کله په دې وم خبرې وکم چې کېدای شي ځینې نور دوستان تاسې خپله هم له ورته ستونزې سره مخامخ یې نه پوهېږم دا ویډیو به څومره تاسې او ما سره کومک کوي خو زه مطمئن یم او علومو کې هم دغه ثابته سوې چې دغه کوم نورمونه کوم اصول کوم نقاط او کوم مسایل چې غواړم زه پرې خبرې وکم دا څه ناڅه مهم دي که ډېر قناعت ور نه کړی سو اما مؤثر او اغېزمن تمامېدلی شي نو تر پایه ما سره دا ویډیو وګورئ تر څو تاسې هم له دغو نورمونو په خپل ژوند کې په خپلو کارونو کې او فعالیتونو کې له دغو تخنیکونو استفاده وکړئ او نورو ته په اسانه قناعت ورکړلی شئ لومړی نورو ته د قناعت ورکولو لپاره نورو ته غوږ نیول باید خپل عادت وګرځوو غوږ نیول لوی مهارت دی په نسبت د خبرو کولو خبرې هر څوک لري غږیږي هر څوک موضوعات هر چا سره ډیر دي اما تکړه او هنرمند کس هغه دی چې نور ته غوږ کېږدي غوږ کېښودل دا مهارت په دې دی چې مونږ څنګه کولی شو نور ته غوږ کېږدو که تاسې چېرته په دې خبرې باندې لږ غور وکړئ او فکر وکړئ چې نور ته غوږ کېښودل څه معنا لري ما ته یې ګټه څه ده څومره زه له غوږ ایښودو نه ګټه وړم نو تاسو ته در معلومیږي چې دا ځکه مهارت دی د غوږ کېښودو ګټې ډېرې دي یوه ګټه همدا ده چې مونږ د نورو خلکو نظرونه په سړه سینه اورو په پوره حوصله یې اورو او دوهمه ګټه دا ده چې زمونږ دا غوږ نیول د دې باعث ګرځي چې نور هم مونږ واوري کله چې د اورېدنې دغه بحث راپورته کیږي دواړه لوري په دې باندې مطمئن او قانع کیږي چې د دواړو خبرې ډېرې مهمې دي که چېرته زه ډېرې خبرې لرم او نورو ته غوږ کېنږدم زما شاوخوا هر څوک چې ما سره دي نو ما ته هم غوږ نږدي ځکه دا ستونزه زه لرم چې غوږ نورو ته نږدم خو که ما غوږ کېښود بیا هر کله چې زه خبرې کوم ما نور اوري او د قناعت ترلاسه کېدو یوه مسله رامخته کېږي که څه هم هر څومره ستونزمنه مسله وي خو که زه غوږ ایښودو والا یم او د هغو سختو مشکلو مسایلو په تړاو زه خبرې کوم ما ته غوږ خلک دي او ما اوري هر څومره که زه په هر ډول مسایلو باندې خبرې لرم نو کله چې زما اوري ما ته غوږ دي دلته د قناعت یوه مسئله رامخته کېږي او په همدې یا دا غوږ ایښوده د دې سبب ګرځي چې مونږ بالاخره وتوانیږو چې نورو ته قناعت ورکړو دویم قناعت ورکولو په برخه کې چې ثابته سوی هغه نورو ته کتل دي لیدل دي کله که بحثونو کې متوجه شوي یاست هغه چې نورو ته څوک څه خبرې کوي هغوی ته ګوري هغه خبرې کوونکی په دې پوهیږي چې دا ماته غوږ دی دا ماته ګوري توجه یې شته نو څوک چې اوري هم هغه هم فکر کوي چې والا دا مهمې خبرې دي او دا یو کمیونیکیشن کیږي یو اړیکه کیږي دا د سترګو لیده دا خپله د قناعت سبب ګرځي دواړه لوري په مسأله باندې قانع کیږي خو که چېرته څوک ځان غړوي مونږ نه اوري مونږ ته نه ګوري نو تاسې خپلې خبرې
همدغلته پرېږدئ، همدغلته یې بس کوئ، مخکې مه ځئ، ځکه تاسو ته نه څوک غوږ دي او نه مو څوک درته پاملرنه کوي او نه څوک درته اوري. ځکه دا د سترګو لید سره ځینې مسایل خپله قناعت ترلاسه کیږي. یو شمیر دغه د باډي لانګویج په مسله کې هم دغه خبره راځي، کله چې موږ باډي لانګویج لرو نو سترګې هم هغه د بدن د اعضاو څخه دي، نو په دغه برخه کې راځي لکه د بدن ژبه. کوم شیان چې موږ په خوله وایو، استدلال کوو، منطق وایو، مختلف نظرونه په اړه څرګندوو، همدغسې ځینې افهامات یا ځینې مفهومونه موږ د سترګو په لید باندې هم انتقالوو. نو دا ثابته شوې چې کله موږ نورو ته متوجه یو، ورته ګورو، نو دلته د قناعت خبره راځي. نو هر کله که څوک خبرې کوي نور ورته وګوري، دلته قناعت مسأله رامخته کیږي. نو موږ هم کله چې څوک اورو، که چیرته موږ هغو ته وګورو، دلته یو ډول د ارزښت مسله هم مطرح کیږي، د احترام او درنښت خبره هم مطرح کیږي او یوه ښه اړیکه هم رامنځته کیږي. نو ځکه د قناعت په ترلاسه کولو، د قناعت په ورکولو کې د سترګو لیدل دا هم مهم ثابت شوی دی. دریم، د قناعت ترلاسه کولو او د قناعت ورکولو لپاره د درک موضوع ډیره مهمه ده. د نورو خلکو ضرورتونه او اندېښنې درکول د قناعت ورکولو او د قناعت ترلاسه کولو سبب ګرځي. تاسو خپل چاپیریال کې، تاسو هر مجلس کې چې ناست یاست، تاسو هر چیرته چې خبرې لرئ، تاسو چې هر چاته خبرې لرئ، هلته د هغوی خلکو ضرورتونه تاسې پیدا کړئ، د هغوی ضرورتونه درک کړئ، د هغوی اندېښنې پیدا کړئ، د هغوی اندېښنو ته درک ولرئ، هغوی څه ضرورتونه لري، هغوی کومې اندېښنې لري. کله چې ته په دغه اړه وپوهېږې او درک ولرې، دلته قناعت مسله رامخته کیږي. ځکه ته بیا په هغو مسایلو چې هغوی ته ستونزمن دي، د هغوی ضرورتونه نه دي، هغوی له عمله کړېږي او ته پرې خبرې کوې، نو قناعت مسله نه ترلاسه کیږي. که دا فرد وي، که دا ښځې وي، که دا نور هر څوک د ټولنې برخه وي، یا هم په دفتر کې تاسې کله یو بحث لرئ له یو چا سره او ضرورتونه درک نه کړئ، د خلکو تشویشونه درک نه کړئ، ستاسو خلک خبرې نه اوري او قناعت هم نه در سره کوي. په سیاسي بحثونو کې هم دا مسله ډېره د قناعت وړ ده. کله چې ته په ضرورتونو خبرې کوې، تا خلک اوري، تا خلک ښه ایسوي، ځکه د هغوی په ضرورتونو خبرې کوې. کله چې ته د خلکو اندېښنې او تشویشونه درک کوې، ته په هغو نه ټچ کېږي، نو خلک تا ښه ایسوي، تا ته اهمیت درکوي او تا سره ستا خبرې مني. که فرضاً داسې وایم چې ته له یو چا غوښتنه لرې او هغه غوښتنه په داسې ډول مطرح کړې چې ضرورت پکې مطرح نه وي، ضرورت پکې څېړه سوی نه وي او تشویشونه درک سوي نه وي، اندېښنې درک سوي نه وي، تا سره ستا خبره، ستا وړاندیز څوک نه مني. خو که ستا وړاندیز، ستا خبرې د ضرورتونو او اندېښنو ته په کتو مطرح شي، زه اطمینان درکوم چې ستاسې خبرې منل کیږي او نور خلک در سره قناعت کوي. څلورم، نورو ته د قناعت ورکولو لپاره په خپلو خبرو کې مدلل وغږیږئ، مختلف دلیلونه راوړئ، منطق ووایاست. کله چې له چا سره خبرې لرئ، بحث لرئ، که دا د ژوند روزمره مسایل وي، که دا علمي مسایل وي، که دا په تاریخي مسایلو خبرې کوي او که دا سیاسي مسایل وي، تاسو دلایل ذکر کړئ. وګورئ چې ستاسې دلایل څومره قناعت ورکوونکی ده، څومره قناعت بخشه ده. که په یو دلیل باندې چا در سره اعتنا ونه کړه، بل دلیل راوړئ. په مجلس کې اجازه وغواړئ چې زه به بله یوه خبره وکړم. تاسې هر څومره کوشش وکړئ په بحثونو او خبرو کې د مختلفو دلیلونو پر راوړلو سره او د عقلي دلایلو، د نقلي دلایلو، د ټولو دلیلونو په شتون کې خلک ته اوري، هغوی په دې باندې فکر کوي او انساني تفکرات هم دا دي چې هغوی دلایلو ته تسلیمیږي، منطق ته تسلیمیږي. هر څومره دښمنان چې ستاسې په بحث کې ناست دي، هر څومره ضد او متنفر کسان ستاسې په سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. په یوې بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې ډېرې سختې موضوع بحث لرم. سخته په دې ده چې قناعت ورکولو مسأله ده او بیا افغانانو ته او بیا اوسني ځوانانو ته چې هغه د انتقادي تفکر هم ورځ تر بلې زموږ په ټولنه کې لوړیږي، بحثونه پراخیږي، که دیني بحثونه دي، ټولنیز بحثونه دي او سیاسي خو ورځه هغه ته خو هیڅوک په هغو برخو کې چاته قناعت نشي ورکولی. اما زه ځینې هغه مسایل غواړم اشاره ورته وکړم چې موږ په روزمره ژوند کې که غواړو
خپل خبرې نور ته انتقال کړو، یو چا سره بحث ولرو، یو چا سره خبرې ولرو او خپل نظرونه ورسره تبادله کړو. دا نظرونه هم تبادله کول ستونزمن دي ځکه لوري قناعت ته نه رسیږي. ما غوښتل چې په همدې اړه نن زه خبرې وکم، یو څه تحقیق مې چې کړی په همدې مسایلو کې ځینې هغه نورمونه مې راخیستي چې نورو ته په قناعت ورکولو کې مؤثر تمام سوي دي. ما یوه شپه یو چېرته بحث درلود، تر سهاره مې ونه سو کولی چې مقابل کسان په خپلو هغو څه غوښتل مې دوی ته یې ورکړم قانع کړم. له همدې امله دا موضوع او دا ستونزه ما سره پیدا وه، تر څو ما ویل زه کله په دې وم خبرې وکم چې کیدای شي ځینې نور دوستان تاسې خپله هم کومک کوي، خو زه مطمئن یم او علومو کې هم دغه ثابته سوې چې دغه کوم نورمونه، کوم اصول، کوم نقاط او کوم مسایل چې غواړم زه پرې خبرې وکم دا څه ناڅه مهم دي. که ډېر قناعت ورنه کړی سو اما مؤثر او اغېزمن تمامېدلی شي. نو تر پایه ما سره دا ویډیو وګورئ تر څو تاسې هم له دغو نورمونو په خپل ژوند کې، په خپلو کارونو کې او فعالیتونو کې له دغو تخنیکونو استفاده وکړئ او نورو ته په اسانه قناعت ورکړلی شئ. لومړی نورو ته د قناعت ورکولو لپاره نورو ته غوږ نیول باید خپل عادت وګرځوو. غوږ نیول لوی مهارت دی په نسبت د خبرو کولو. خبرې هر څوک لري، غږیږي هر څوک، موضوعات هر چا سره ډیر دي، اما تکړه او هنرمند کس هغه دی چې نورو ته غوږ کېږدي. غوږ کېښودل دا مهارت په دې دی چې مونږ څنګه کولی شو نورو ته غوږ کېږدو. که تاسې چېرته په دې خبرې باندې لږ غور وکړئ او فکر وکړئ چې نورو ته غوږ کېښودل څه معنا لري، ما ته یې ګټه څه ده، څومره زه له غوږ ایښودو نه ګټه وړم، نو تاسو ته در معلومیږي چې دا ځکه مهارت دی. د غوږ کېښودو ګټې ډېرې دي. یوه ګټه همدا ده چې مونږ د نورو خلکو نظرونه په سړه سینه اورو، په پوره حوصله یې اورو، او دوهمه ګټه دا ده چې زمونږ د غوږ نیول د دې باعث ګرځي چې نور هم مونږ واوري. کله چې د اورېدنې دغه بحث راپورته کیږي، دواړه لوري په دې باندې مطمئن او قانع کیږي چې د دواړو خبرې ډېرې مهمې دي. که چېرته زه ډېرې خبرې لرم او نورو ته غوږ کېنږدم، زما شاوخوا هر څوک چې ما سره دي نو ما ته هم غوږ نږدي، ځکه دا ستونزه زه لرم چې غوږ نورو ته نږدم. خو که ما غوږ کېښود، بیا هر کله چې زه خبرې کوم ما نور اوري او د قناعت ترلاسه کېدو یوه مسله رامخته کیږي. که څه هم هر څومره ستونزمنه مسله وي، خو که زه غوږ ایښودو والا یم او د هغو سختو مشکلو مسایلو په تړاو زه خبرې کوم، ما ته غوږ خلک دي او ما اوري، هر څومره که زه په مسله رامخته کیږي او په همدې یا دا غوږ ایښوده د دې سبب ګرځي چې موږ بالاخره وتوانیږو چې نورو ته قناعت ورکړو. دویم قناعت ورکولو په برخه کې چې ثابته سوی هغه نورو ته کتل دي، لیدل دي. کله که بحثونو کې متوجه شوي یاست، هغه چې نورو ته څوک څه خبرې کوي هغوی ته ګوري، هغه خبرې کوونکی په دې پوهیږي چې دا ماته غوږ دی، دا ماته ګوري، توجه یې شته، نو څوک چې اوري هم هغه هم فکر کوي چې والا دا مهمه خبرې دي او دا یو کمیونیکیشن کیږي، یو اړیکه کیږي، دا د سترګو لیده دا خپله د قناعت سبب ګرځي. دواړه لوري په مسأله باندې قانع کیږي. خو که چېرته څوک ځان غړوي، موږ نه اوري، موږ ته نه ګوري، نو تاسې خپلې خبرې همدغلته پرېږدئ، همدغلته یې بس کوئ، مخکې مه ځئ، ځکه تاسو ته نه څوک غوږ دي او نه مو څوک درته پاملرنه کوي او نه څوک درته اوري. ځکه دا د سترګو لید سره ځینې مسایل خپله قناعت ترلاسه کیږي. یو شمېر دغه د باډي لانګویج په مسله کې هم دغه خبره راځي. کله چې موږ باډي لانګویج لرو نو سترګې هم هغه د بدن د اعضاو څخه دي، نو په دغه برخه کې راځي لکه د بدن ژبه. کوم شیان چې موږ په خوله وایو، استدلال کوو، منطق وایو، مفهومونه موږ د سترګو په لید باندې هم انتقالوو. نو دا ثابته شوې چې کله موږ نورو ته متوجه یو، ورته ګورو، نو دلته د قناعت خبره راځي. نو هر کله که څوک خبرې کوي نور ورته وګوري، دلته قناعت مسأله رامخته کیږي. نو موږ هم کله چې څوک اورو،
که چیرته موږ هغو ته وګورو دلته یو ډول د ارزښت مسله مطرح کیږي، د احترام او درنښت خبره هم مطرح کیږي او یوه ښه اړیکه هم رامنځته کیږي. نو ځکه د قناعت په ترلاسه کولو او د قناعت په ورکولو کې د سترګو لیدل دا هم مهم ثابت شوي دي. دریم د قناعت ترلاسه کولو او د قناعت ورکولو لپاره د درک موضوع ډیره مهمه ده. د نورو خلکو ضرورتونه او اندېښنې درکول د قناعت ورکولو او د قناعت ترلاسه کولو سبب ګرځي. تاسو خپل چاپیریال کې، تاسو هر مجلس کې چې ناست یاست، تاسو هر چیرته چې خبرې لرئ، تاسو چې هر چاته خبرې لرئ، هلته د هغوی خلکو ضرورتونه تاسې پیدا کړئ، د هغوی ضرورتونه درک کړئ، د هغوی اندېښنې پیدا کړئ، د هغوی اندېښنو ته درک ولرئ، هغوی څه ضرورتونه لري، هغوی کومې اندېښنې لري. کله چې ته په دغه اړه وپوهېږې او درک ولرې، دلته قناعت مسله رامخته کېږي. ځکه ته بیا په هغو مسایلو چې هغوی ته ستونزه نو قناعت مسله نه ترلاسه کېږي. که دا فرد وي، که دا ښځې وي، که دا نور هر څوک د ټولنې برخه وي، یا هم په دفتر کې تاسې کله یو بحث لرئ له یو چا سره او ضرورتونه درک نه کړئ، د خلکو تشویشونه درک نه کړئ، ستاسو خلک خبرې نه اوري او قناعت هم نه در سره کوي. په سیاسي بحثونو کې هم دا مسله ډېره د قناعت وړ ده. کله چې ته په ضرورتونو خبرې کوې، تا خلک اوري، تا خلک ښه ایسوي، ځکه د هغوی په ضرورتونو خبرې کوې. کله چې ته د خلکو اندېښنې او تشویشونه درک کوې، ته په هغو نه ټچ کېږي، نو خلک تا ښه ایسوي، تا ته اهمیت درکوي او تا سره ستا خبرې مني. که فرضاً داسې ووایم چې ته له یو چا غوښتنه لرې او هغه غوښتنه په داسې ډول مطرح کړې چې ضرورت پکې مطرح نه وي، ضرورت پکې څېړه سوی نه وي او تشویشونه درک سوي نه وي، اندېښنې درک سوي نه وي، تا سره ستا خبره، ستا وړاندیز څوک نه مني. خو که ستا وړاندیز، ستا خبرې د ضرورتونو او اندېښنو ته په کتو مطرح شي، زه اطمینان درکوم چې ستاسې خبرې منل کېږي او نور خلک در سره قناعت کوي. څلورم، نورو ته د قناعت ورکولو لپاره په خپلو خبرو کې مدلل وغږیږئ، مختلف دلیلونه راوړئ، منطق ووایاست. کله چې له چا سره خبرې لرئ، بحث لرئ، که دا د ژوند روزمره مسایل وي، که دا سیاسي مسایل وي، تاسو دلایل ذکر کړئ. وګورئ چې ستاسې دلایل څومره قناعت ورکوونکی ده، څومره قناعت بخشه ده. که په یو دلیل باندې چا در سره اعتنا ونه کړه، بل دلیل راوړئ. په مجلس کې اجازه وغواړئ چې زه به بله یوه خبره وکم. تاسې هر څومره کوشش وکړئ په بحثونو او خبرو کې د مختلفو دلیلونو پر راوړلو سره او د عقلي دلایلو، د نقلي دلایلو، د ټولو دلیلونو په شتون کې خلک تا اوري، هغوی په دې باندې فکر کوي او انساني تفکرات هم دا دي چې هغوی دلایلو ته تسلیمیږي، منطق ته تسلیمیږي. هر څومره دښمنان چې ستاسې په بحث کې ناست دي، هر څومره ضد او متنفر کسان ستاسې په سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. په یوې بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې ډېرې